چې لړي دا غمونو په ژوندون یې راخورېدي. ما پرېږده چې حمید جان سره خبره وکړم چې هغه سره د عدالت د تلو نه مخکې دا خبره سپینه شي. نه بابا نه به حمید ته حل وی او نه به هغه سره مقدمې کولو کوشش کې. او که زما د ونه منل بابا نو زه به خپل ځان په سیند باندې لوکم. دا څه وخت او زه چېرته وم؟ خوب درته وې مړه. ځه مړې ما ویل که رښتیا وی چې کاڼې واړم. افسوس چې خوب نه وی او په رښتیا مې لیدلی. افشا زه هم کله ناکله دا سوچ کوم چې زمونږ بابا مونږ سره سم وی نو ښکلا به مانه داسې مخ نه اړولې. پلار هم ډېر ګران دی. نو راځه ویسله چې ځو. بابا جان هم تا بس ډېر خفه دی. نو بس ټیک ده، ته هم د مور نه معافي وغواړه او بابا جان ته م ووایه چې بس ته ما د یو داسې بدبختې ښځې په خپو باندې غورځول غواړې چې هغې ته مور ویل زه خپل توهین ګڼم. شاهده مورې ماماجي په هسپتال کې دی. وای خدای مورې دا به دروغ وي ناصره، دا به چا دروغ ویلي؟ دا دروغ نه دی چا زمونږ په ماما باندې چا ظالم ډزې وکړې. چې لړي دا غمونو په ژوندون یې راخورېدي. واخله نادرخانه دا اسلامي تماچه، هغه زمری مې درله په خپلو پیشوګانو راغپرځولو. واه جابرخانه واه منم د یارو ایله نن خو به مې د خان سترګې اوچتې شي. ستا خان له ما پنجه ورکړې ده ما او هغه د اړو د چا پروا نه کوي. جابرخانه زما خان د وو ژرندو نه وتی دی. هغه چا سره دوستي پالي څوک چې د دوستۍ قابل وي. نادرخانه ویم خان خو د اډو ښکاري نه یو رنګ ورکې نه. ولې نه جابریه؟ چاله رنګ ورکې جابرخانه. السلام علیکم خان. السلام علیکم. زه به چېرته اوبه خورله ورشم خان څه پته مو تاسو بېغمه؟ والله زه اډو جوړ شوی نیم، کارونه ډېري نو په دې وجه ویم خان ما خو ستاسو کار وکړ خو ما ستا نه وړاندې اسلامي ستا تیرې ته درلېږلی دی سره د پیسو. خو دا د غټ کار
ناراضي چې ستا په دې لویه دنیا کې اوس هم ښه خلک شته. زه خو دې ته حیران یم یا الله چې هغه دې سره څه وکړل او دا څه کوي دا څه کوي. بابا چې په لاس ناسور راخیږي نو خلک لاس پرېږدي نه، کوشش کوي چې ښه شي. او رستم خو زما ورور دی، هغه زما د مرګ او ژوند نه اوس څه خبر دی. او که خبر شي نو کیدای شي چې په خپلو کړو پښیمانه شي. خبرې به وروسته کوئ، راځه د پیرډ ټایم دی. ښکلا خبره ټیک ده، خو موږ ښه خلک نه یو. که موږ ښه خلک وای که نه نو خلکو موږ داسې د کور نه ویستو، موږ به در په در نه ګرځېدو. ښکلا وصاله پلیز پلیز وصاله داسې خبرې مه کوه. دا ټولې د مایوسۍ خبرې دي او مایوسي ګناه ده. ښکلا تا ته څه پته چې زه څومره ازمېښتونو نه تېرېږم. وصاله ژوند ټول ازمېښت دی او د داسې ازمېښتونو مقابله کول د یو ښه انسان شیوه ده. ښکلا خفه په دې یم چې تعلیم هم رانه پاتې شي او ته وصاله ته خو قابل یې، ځان له پارټ ټایم جاب وګوره که نه. ښکلا نن سبا تعلیم نه پکارېږي یار، دا د پیسې دور دی. چا سره چې پیسه ده که نه هماغه هر څه ښکلی شي. بس هر څه چې وصاله ستا د تعلیم سره زما د ژوند مستقبل تړلی دی. تا په هېڅ قیمت پرې نه دی وصاله پلیز. ولې ونی څوک تعلیم په خوښه پرېږدي او بیا زه تا نه بغیر د ژوند تصور کولی شم. خو تا ته څه پته مجبوري ډېر بد شی دی. وصاله که ته ما خپله ګڼې نو بد به نه منې. زه به ستا د تعلیم خرچه برداشت کړم چې ته جوړ شي نو داسې شوه چې زه جوړه شوم. او وصاله که ته برباد شوې نو داسې وګاڼه چې زه در سره برباده شوم. اوهو راځه که نه. ستا د خلوص او د مینې د اظهار ډېره مننه ښکلا، خو وصال د بل چا په اسره ژوند نشي تېرېدی. نو بیا زما مخري خبره واوره وصاله، که تا دا کالج پرېښودو نو ما به هم دلته ونه وینې. ولې رځې ته تللی نه یې څه؟ چېرته؟ هی دې ته وګوره بیا د نه شو ته نه وې چې پلار کره ځم. هغه خو راته یاد دي خو څه؟ هسې اکمله ما دا سوچ کولو چې څه سوچ رځې؟ دا رستم لالا په خپل مال څومره مین دی، ده سره خو ډېره چا احساس یې نشته. وکه مګلې ما وې چې ته څه سوچونه کې تی له د سود او زیان سوچونه کې. هسې اکمله چې دا سوچ نه کوو نو د ژوند دا پیټی به څنګه وړو؟ مور نیکبختي ژوند پیټی نه، دا په موږ د الله د طرف نه انعام هم دی
او امانت هم خبره دې ټیک ده خو د دې ژوند تیرولو لپاره څه وسیلې هم پکار دي وسیلې نه توکل پکار دی او هغه په چا پکار دی په لوی الله افسوس چې رستم خان هم ستا په شانتې وی خو ستا په شان سوچ یې م لرلی ما تا ته څو ځل ویلي دي چې رستم خان لاله د زړه نه ډېر صفا دی وشوه فطرت یې داسې دی بابا وار مه خطا کوه خدای به دې روغ کړي خدای به مې روغ کړي بچې خو که مړ شوم که نه یو غټ ارمان به پر زړه یوسم ارمان د څه ارمان بابا هغه دا چې د قاسم ډولۍ مې ونه لیده ویم ودرېدل خود ته چېرته دا خبرې اورې د بابا خو د سره اډو فکر نشته فکر ولې نه ساتم وخت په وخت له دارو وړم خیال ساتم راځي لورې پرېږدې د ته به ځان په دې ښه ښکاري نو قاسمه دا خو به کېږي خو بابا له ښار لوی ډاکټر ته ښودل پکار دی خیال مې دی چې هغه شاړه ځمکه نه قاسمه نه ما به خدای جوړ کړي ځمکې مه خرڅوه هغه خو هسې هم د کروندې نه ده نه بچي نه اخر دور به پرې راشي چېرته ابادۍ له به پکار شي اوستانه موږ ته ښه نه ده بابا زه قاسمه ته پرېږده زه به څه غم وکړم ته لورې او بابا زه خبردار شه ځان ونه خوځي خان پیس نه دی کړی دا خوار مجرم وي خوار مجرم وي خان زه بې قصوره وم دا چې تاسو کله تانې ته بوځم ورته یې ولنه کمر یو حل به وویل ما ته هېڅ پته نشته دا قاسم چا زخمي کړی دی قسم دې کوم ما ته پته لګي خان دې حل وایه حل وایه ما ته پته نه لګي تا ته پته نه لګي
تا ته اوس سر یو څیز پته ولګي ما د هېڅ پته نشته بل ووایه ما د هېڅ پته نشته بل ووایه چې مړه دې وکاږم بل ووایه ویم هغه رستم خان وتلی دی ها نو دغه غټ پاته غټ موړی هم پکې ده مخکې کړې ښه واه عجیبه اتفاق دی څوک چې مې په زړه کې تېرېدل هغه مې ولیده ښه نو دا ځکه زما تپوس کې تپوس خو خلک ته هغه چا کوي چې څه کور مالت یې خو ماته معلوم وي که نه نو تا مانه تپوس نه دی کړی او ما درته کور نه دی ښولی خو نن به درنه معلومات کوم خو څه دومره په اسانه چاله نه هم پته نه ورکوم د دې دا مطلب شو چې ستا ما سره مینه نشته د مینې نوم په خوله اغشتل ډېر اسان کار دی خو سر ته رسول ډېر ګران کار دی زه ستا په مینه کې هر څه ته تیار یم خو پیمانه نشي ما ډېر ښه انتخاب کړی دی زه په خپلو کړو نه پیمانه کېږم نو ځه بیا په تمه شه د څه ډبل ملاقات خو ګوره پیمانه نشي ښکلا بچې خفه غوندې کې راته ښکاري نه مورې خفه خو نه یم بچې که دا خبره مانه ډېره هم پټه کې خو زه مور یم پوهېږم چې هر وخت ستا سترګې د چا لټون پسې ناکلاره دي خو بچې دونه سوچ به ضرور کې چې خلک زموږ جوګه دي او که نه مورې داسې خبرې مه کوه الله تعالی ټول انسانان یو شان پیدا کړي دي هغه خو ټیک ده خو دا مې درته ځکه وویل
چې پرون ستا رښتیا غوښتلو خلک راغلي. جواب ولا ورکه مورې، زه به د خپل ژوند د ملګري انتها په خپله کوم او تا اجازت ماله زما مذهب را کړی دی. که ته هر څه وې خو زه به حالت په د هغوی کور ضرور ګورم، نو بیا به علي فیصله کوم. خو کله خو زما یو شرط به منې. وایه مورې، څه شرط؟ دا که دغه خلک زموږ د ناستې پاستې وي اله، او که زما خوښ نه شول نو بیا به ته هم نه خفه کېږي. ما ومنل چې ته واقعي مورې، او مور همیشه د لور په سلای هغوی به دې خوښ شي مورې. وایه که خانجي څنګه دې را پېښه کړې ده؟ ستاسو په اطاعت کې زما یو کس ګیر دی. هر کس خانجي هغه ډېر خطرناک کس دی او د هغه شپارس مه کوئ خانجي. د قانون په نظر کې په مجرم او په ملزم کې ډېر لوی فرق دی. خو خدای خبر چې ستاسو تاڼې ته کم کس راشي نو چې ولې تاسو ته غروان کار ښکاري. الله به خیر کړي، خو چې اوس د سپي صاحب راشي. سپي صاحب راشي. चिलड़ी